ټولو نه مخکې خو تاسې ډېره شکریه ادا کوم چې ماته مو قیمتي وخت راکړ او یو څو شعرونه یو غزل ده چې د ستا په سترګو کې جادو دی هم منتر پروت دی د ستا په سترګو کې جادو دی هم منتر پروت دی دننه سینې کې مې غمونو لوی اثر پروت دی او دا خو سایل ده دا خو سایل د ستا سپېڅلې مینې خیر غواړي دا خو سایل د ستا سپېڅلې مینې خیر غواړي کچکول په لاس د دروازې خواته بهر پروت دی انیس مبشر صاحب خدایه د ځینو بندګانو ته لږ پوهه ورکړې خدایه د ځینو بندګانو ته لږ پوهه ورکړې مرغۍ چاویشتې ده او جال کې وزر پروت دی احمد الله صاحب چې سلګۍ کوي د خپلو لویو ګناهو ته ژاړي سلګۍ کوي د خپلو لویو ګناهو ته ژاړي ته به معافي کړې ورته ربه ستا په در پروت دی او د ستاسو چم ته یې خپل خوږ زړګی بیمار راوړی د ستاسو چم ته یې خپل خوږ زړګی بیمار راوړی ستا لیونی خو پښې بله پښې او سر ګګر پروت دی او غلاف یې ګرد نه ډک قرآن نن چا راوانخیسته غلاف یې ګرد نه ډک قرآن نن چا راوانخیستو هیر یې د رب په بدو لارو یې نظر پروت دی او تا لا تر اوسه هم تپوس د بیمار نه ده کړی تا لا تر اوسه هم تپوس د بیمار نه ده کړی په تا یې زړه بایللی ستا ښکلی دلبر پروت دی او اخري مقطع ده چې ناروغه زړه ته نور علاج غواړي طبیب لټوي ناروغه زړه ته نور علاج غواړي طبیب لټوي حسین احمد مروت په اوښکو لوند ځیګر پروت دی حسین احمد مروت په اوښکو لوند ځیګر پروت دی او